شینواري صاحب چې کله تاسو لانجه شي دا خپرونه خلک سره لانجه شي او کله تعالی دیر شي او چې داسې د سندر وی په لختي ټوب کو بیا را ټوب وروره شربت دی وروره د چی شربت دی دا د کشمش اوبه دي وروره کشمش اوبه کې ډېر شی نه اچول کېږي لکه تور مرچک چار مساله زیره کورکمان او ادرک غوښه پانچا دا شی نه پکې اچول کېږي فیسبوک کې بلکې موبایل کې کنه موبایل کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو مازدیګری دی او مازدیګری هم په ماښامي بدلیدونکی دی داسې یو موسم کې راغلي یو او غواړو چې د دغه ځي هغه د بازار د سر خوراکونه چې خرڅېږي هغه تاسو ته وښیو درنو لیدونکو دا د جلال آباد ښار اړوند دوسرکه ده کوم چې د سرخرو د دوسرکه باندې ډېره مشهوره ده او دلته تاسې ګورئ د خپل هیواد انګور او همدارنګه دغه ځوان ورته ناست دی انګور خرڅوي او دلته بیا نورې ډېډۍ دي سوپ دی سمبوسې دي او همدارنګه هلته یو کاکا ولاړ دی دا فکر کوم چې پیرکي پخې وعلیکم سلام ستړی مو شي په خیر راغلی پیرکي پخې او پیرکي په دا یو پیرکي په څو دی دا لسو والا هم دی شل والا هم شته شلو والا هم دی شل والا دا یو شل والا دغه لسو والا دي لسو والا دي هغه ما غوښتل غریب راشي پیسې ورسره نیویږي شي بس بیا مجبور چې ورکوو الله په نوم باندې ورکوو الله په نوم خامخا ورکوو نو الله دې دغه کاروبار درته ښه وچلوي تر څو د غریبانو کار هم درسره وشي الله دې خوشحاله کړه صحت الله ښه دی روغ جوړه سي الله دې ښه لري ټول مودان درنو لیدونکو دا یو ریړۍ والا و چېرته چې پکوړې خرڅېږي همدارنګه سمبوسې او ورسره دغه چپس وطني چپس ګورئ ډېر خوندور چپس دي درنو لیدونکو او دلته یو شی بل هم درته ښیم چې ډېر مشهوره دی په افغانستان کې او په ننګرهار کې بیا ځانګړی نوم لري سوپ دی که نه نواب به راولو که نواب به بله پیره راولو درنو لیدونکو کله چې تاسې جلال آباد ته راځئ او په جلال آباد کې بیا سخرو د دوسرکې ته راځئ دلته د دغه پهلوان سوپ به تاسې نه خوړلی دغه سوپ یې تاسې یو ځل وګورئ بیا وروسته خبرې ورسره کوو پهلوان اجازه خو ده که نه درنو لیدونکو وګورئ خوند یې وګورئ رښتیا خوند یې خو تاسې نه شئ کتلی صرف رنګ یې وګورئ او خوند به یې موږ وڅکو پهلوان اجازه ده دوه خبرې سره کوم اجازه ده مهرباني ګرانه مهرباني خیر راغلی ستړی مو شه په خیر راغلی صحت هم ښه دی په خیر راغلی شکر دی الحمدلله تاسو خاص انشاءالله څنګه دی کار روزګار دی الحمدلله د الله احسان دی بس شکر وباسو په خپل کاروبار باندې ورځ څومره څوک وباسي وباسو بس لس بوشکې نه بوشکې وباسو لس بوشکې یا نه بوشکې او څو شاګردان یې ساتي مونږ ما نه علاوه بس شپږ کسان نور دي را سره شپږ کسان تاسو یو څوک پیدا کول غواړي چې ستا سوپ وخوري کوم ځای کې یو څه نومېږي زما نوم خو اصل زما د دې دکان لوحه چې د امید خیبر سپیشل پانچدار غوبل سو فروشی دی او غوبل می کني نو بس غوبل خف ریمان غوبل څو وخت در باندې ډیر راغی راشي بس دا د ماخام بانګونو نه بعد بس بیا مونږ یو غنټه یو نیمه دکانداری نور خلاص یو او نه بوشکې سوپ وباسي او ګرانه څومره پیسې پکې ګټي رښتیا راته وایه زکات دې کله هیڅ کوي زکات خو مې ویسته ان شاء الله او حال خو څوک نه وایي پوه شئ او بالکل زکات پټ باید ورکړي او ما باندې به سوپ وخوري که نه څه خبرې مشکل نشته دی وروره او هېڅ خبره هم نشته مونږ چې کله دا پخو پټې چې کري که نه وایي دا د چینچړو مونږ د چینچړو پکې اچو او نه نه یعنې مثال مې در کو نه انشاءالله چینچړه نه زمونږ وروره هسې یو مثال مې در کو درته دا مې کشر ورور دی مننه خیر اوسې ته ښه یې وروره بس روان یو معلومات نه کېږي چې کوم سوپ هم خرڅ کړی دی ولې چې دیګ غټ دی که نه 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 انشاءالله الرحمن لالا مې زیاتی نه کوي بس انصاف کوي او نو سوپ چې جوړېږي حتما یې خورو بس دې کې ډېر شی نه اچول کېږي لکه تور مرچک چار مساله زیره کورکمان او ادرک غوښه پانچا دا شی نه پکې اچول کېږي
او نو مصرف چې ونه کې شی صحیح نه راځي که نه 20 روپه خرڅه مننه قربان دې شم کور مودان درنو لیدونکو دا په جلال آباد ښار کې هغه سوپ والا چې ډېر مشهوره دی درز غوبل سوپ ډېر مشهوره سوپ دی که نه راځئ نور ښایستونه هم در باندې ګورم دا د ماښام اذانونه هم شروع دي خو دلته دغه د سړک په سر چې څه خرڅېږي هغه درته ښیم انګور وګورئ څومره ښایسته انګور دي فکر کوم چې من په 100 افغانۍ دي من په څو دی وروره 120 ما خو خلکو ته 100 روپۍ ویلې که نه مړه 100 روپۍ مې لکه ځان ته اواني کو ملګرو 210 روپۍ 110 روپۍ البته 110 افغانۍ روپۍ هم هغه هم زما خولې ته روپۍ راواچولې ته په خیر راغلې څنګه یې شینواری صاحب دفتر کې دی ښه ته څنګه یې شکر دی ته ښه یې په خیر یې کراري ده الحمدلله دا سات خیر دی په هغه کې فیسبوک کې موبایل کې که نه موبایل کې فیسبوک کې ګورم تاسې ښه یې او ډېرې شینواري صاحب چې کله یې تاسو لانجه شي دا خپرونې خلک پسې لانجه شي او کله تاله دیر شي و چې داسې د سندر وی په یو لختي ټوپ کو بیا راټوپ ښه نوم دی شینواري صاحب له ښه ورځ او ښه شپه او ښه ژوند ورته غواړم خوږیاڼ شیرزاد یم شیرزاد یم او مننه قدردان اوسې الله دې قدردان خوشحاله لره سترګې خیر اوسې کور مودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ډېره مننه کور مودان درنو لیدونکو دا یو مینهوالو چې غوښتل خبرې راسره وکړي نو راځئ نور ځایونه هم در باندې ګورو دغه د چوک ښکلاوې وګورئ کیلې وګورئ کیلې او وطني جوار وګورئ وای وای نو تاسې هلته ناست دی چې خوړلی یم وې وړکیه څنګه یې جوړې واده دې کړی ولې واده دې ولې نه کوو واده دې ولې نه کوو واړی نو څنګه رړۍ ته ولاړ یې وړوکې غریبۍ نه ورته ولاړې که نو غریبۍ نه زلمی مې که نه دې ته پسته به کوو واده کې بیا ولې به نه ښه ډېره مننه کور دې ودان ته هم ستړی مه شه په خیر راغلې دا مې کوم درسره ونیسه دا رړۍ لکه ستا ده ته ورشه هلته خبرې کوم ما ورته سلام علیکم دا څه شی دی دا مخته چې دا وروره شربت دی وروره د چی شربت دی دا د کشمش اوبه دي وروره الوګانو کشمش کشمش اوبه دي او وروره الوګانو شربت دی نه کشمش ده وروره کشمش ده د لوګان د کشمش ده وروره زما ملګری وویل دې کې وګړي واچولې نه اوږه نه ده وروره کشمش ده کشمش کشمش سره نور څه بس کشمش ده او دا بادام ده وروره غوز وروره همدغه خرڅونه بادام دا پکې راچې او یو بوتل په سولې بوتل په 100 روپۍ وروره په 100 که په 100 افغانۍ بس په 100 روپۍ ورکوم د خانانو لپاره په 100 روپۍ ډېر خلک وګورم تشمو لکه اغوستي که نه د هغوی لپاره 100 روپۍ ده او د غربانو لپاره 10 روپۍ ده وروره غریبانو لپاره 10 روپۍ والله دا لپاره سولې دا لپاره 10 روپۍ او که نه بس ته خبریال یې که نه ماشاءالله پوه شوې بس غریبي ده مونږ که نه کله کله ورګي ګټو بس کله کله نو څه وکړو نو په دا پرونګ نو څه وکړو ولا استاد نه هغسې طالب ډېر را روانې خارج نه پوه شو مونږ ته بس دغه افغانستان کې دغه یو بوتل خرڅوو نو بس وکړو ولا چې بس بوتل بس د خانانو دپاره یو خبره کوم د خانانو دپاره هغه موټر کې هغه نوي موټرانو کې ګرځي که هغوی دپاره په 10 ورکوم او د غربانانو دپاره په 10 هم په خیرات وکړي ورکوم او ولا ولې نه تاله یو ګلاس راکومه که نه بس مننه خیر ده ټینک یو مننه خیر ډېره مننه ټینک پوره ته څنګه یې ښه خو یې فراري دی هو خپله ښه یې هو دوی خو ته چې دغه خلکو ته خو ښکاره شي داسې نه داسې ودرې داسې آفرین اوس ما ته وګوره ته اوس څنګه یې ښه یم خپله ښه یې قراري ده خیرات ده څنګه دی جوار دې وخوړو او خلاص شو هغه دې نیمایي راغستی دی ما پرته پکې راکه نشته نیمایي نه وي او دا ماشوم راغلی وی جوار راکړه نیم ورته هغې ته ورکړه جوار ستا دي نه جوار والا دا ده جوار ستا دي زما یو جوار
مشکل نشته زه به درته واخلم اوس مشکل نشته هیڅ مشکل نشته ورکړه ورته یو دانه ژوندی اوسې مننه دا پیغام لرم چې اتفاق او اتحاد دغه کي اتفاق او اتحاد یو بل سره دغه پیدا کړي او ژوندی اوسې مننه سلامت اوسئ. درنو لیدونکو د ځوان خبرې مو واورېدلې ډېر ښایسته پیغام یې ورکړو اتحاد او اتفاق یې باید وکړو که نه. راځئ دا چوک هم در باندې ګورم له دې وروسته نو بیا زه هم خدای په اماني اخلم په دې هیله چې دغه لنډه ویډیو چې د خود سرکي کې مو تاسو لپاره برابره کړې وه ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا ښې چارې د الله په امان.